دغه سیلاب چې کله راتله هغه صحنه څنګه یو صحنه وه څه رقم حالت و څه وخت را روانې وې لکه غونډۍ او ما خپل بچي ځغلول او په مځکه زه غوځارېدلم اوس هم غوځاره سوی یم. یعنې تاسو وتلو حالت کې فقط ځان وباسه نور هېڅ شی مو نه شو باسه. دروازې مې خوشې پرې ایښي دي بغارې مې ولې په کور کې مې هېڅ نه اوس نه صندوق لرم نه لوښی لرم نه اوړه لرم نه غوړي لرم نه تلتاک نه نالي هېڅ هم نه لرم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو هیوادوالو تاسو خبر یاست چې د افغانستان په بغلان ولایت کې یوه ستره غمیزه رامنځته شوې ده. موږ په درواز نومې سیمه کې یو دلته او دلته له یوې مور سره ناست یو او له دوی نه پوښتنه کوو چې دغه وضعیت دوی څنګه تیر کړی دی او څنګه و. مورې تاسو که په پیل کې دا راته ووایئ چې دغه سیلاب چې کله راتله هغه صحنه څنګه یو صحنه وه څه رقم حالت و څه وخت را روانې وې لکه غونډۍ کو داسې غونډۍ کېدلې په موږ چې راورسېدلې او ما خپل بچي ځغلول او په مځکه زه غوځارېدلم اوس هم غوځاره سوی یم. پر لارې باندې د پښه مې شله ده او ځغاستو بغارې مې وهلې چې ټول ولاړو یوه غوا رانه یوړی ګلګۍ رانه ویوی د 10 لک روپیو دوکان رانه ویوی او 12 کلن زوی مې دی کونډه یم او هېڅ هم راپاته نه دي. کوم ځاني ځان خو نه ورسېدلی یا شکر د خدای فضل دی او کوچنی مې نه دی مړ 14 تنه کول مې دی او نور هېڅ هم نه دي راپاته خالي دغه وچه د خشته مځکه ده او زه یم په دغه سپېره مځکه اوس نه صندوق لرم نه لوښی لرم نه اوړه لرم نه غوړي لرم نه تلتاک نه نالي هېڅ هم نه لرم. تاسو ویل چې تاسو دوکان یې وړی دی او ډېر قیمت دوکان یا ډېر شیان پکې و کوم ځای کې و دا دوکان؟ دا دوکان د کریا مې نه درلوشتله په دلته مې وډلی و په تشناب کې د 10 لک روپو مال مې و هغه چې کوټو ته اوبه راغلې ټول سیل وړی ده او دغه چې په لیړۍ کې و لیړۍ یې هم وړې ده ما بار سر لیړۍ د کوره لوټوله بیا به مې دا زوی ته ورکوله زوی به مې وړه 200 روپۍ به هم ګټلې او 300 روپۍ به هم ګټلې موږ یې بې په چلولو 14 تنه کولو د 12 کلن زوی مې دی. یعنې تاسو وتلو حالت کې فقط ځان وباسه نور هېڅ شی مو نه شو باسه. دروازې مې خوشې پرې ایښي دي بغارې مې ولې په کور کې مې هېڅ نه دا لیور مې هم نه و ایران کې و پر لارې ور روانو او دغه څاه مې و څاه مې غرق سو اوبه څک نسته. مور انشاءالله هغه به م وسي دغه بیړنۍ ضرورتونه م څه شی دي یعنې چې ژر تر ژره تاسو سره مرسته نه اوړه شته نه غوړي شته نه اور بلی د بلېدی شی شته هېڅ هم نشته راسره نه پیسه شته. د خدای دې رحم وکړي مور الله تعالی دې زموږ تاسو هیواد او موږ تاسو خلک له نورو آفتونو څخه وساتي. انشاءالله موږ تر خپل وسه پورې هڅه کوو چې تاسو ته خوراکي توکو کڅوړې هم برابرې کړو بیړنۍ دغه تاسو چې ویل مثلا د خوراک شی نشته وروره کالی نشته یوه جوړه کالي مې په خټو لړلي په غاړې کې دي یوه مې د 14 تنه کول ده یوه جوړه کالي هم نشته ټول یې وړي دي صندغان یې هم وړي دي لوښي یې هم وړي دي هېڅ نشته چې موږ بله جوړه کالي غاړې ته واچو. خدای دې رحم وکړي مور. قدرمنو دوستانو هغه کومې ویډیوګانې هغه کوم تصویرونه چې موږ په میډیا کې لیدلي وو که په خپلو سترګو ولیدل شي له هغې یو بد حالت دلته موږ تاسو ګورو. دې نه یو ډېر سخت تاسو دلته ګورئ دا اوبه تر دغه ځایو پورې جګې شوي دي دا تقریبا 1 متر څخه زیاتې اوبه اویلۍ کې جګې شوي دي د کور هر څه له منځه تللي دا وګورئ دا صندوقونه چې دوی بیا وروسته راویستي دي دا د کور حالت دی. د دې تر څنګ دوی دلته څه د دوکان لپاره ځینې شیان کور کې ایښي وو هغه هم ټول له منځه تللي دي. یعنې دلته یوازې خلکو دومره کړي دي چې خپل ځان یې ویستی دی له کورونو نه نور کور هر څه ژوند هر څه هلاک شوي دي او له منځه تللي دي. نو قدرمن دوستانو زموږ او ستاسو هیوادوال د بغلان دغه شریف ولس له هر څه څخه وړاندې مرستو ته ضرورت لري او بهترینه مرسته او بهترینه صدقه هغه ده چې موږ تاسو په سخت حالت کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو. نو راځئ له قمر سره یو ځای شئ قمر ته خپلې مرستې راولګوئ موږ به په پوره صداقت او ایماندارۍ سره د بغلان تر ولسونو پورې رسوو.